چې څونه د پښتون وطن کې څونه ستونزې راغلي دي په هغه ټوله باندې ما لیکل کړي دي. خو چونکې د هلکان او د ملګري ډېر ګور شوي دي نو زه ورته لږ یو کلام پېښ کړم. کلام دی وایي خاورې مې ارمان شو د خفګان خبرې مه کوئ، خاورې مې ارمان شو د خفګان خبرې مه کوئ او پاڼې پاڼې رجم د جانان خبرې مه کوئ. خاورې مې ارمان شو د خفګان خبرې مه کوئ او پاڼې پاڼې رجم د جانان خبرې مه کوئ. او هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، هغه په تور ماښام چې دهقان د کوره وویستو، زړه مې راډکېږي د دې خان خبرې مه کوئ. او مخکې شعر دی وایي هسې نه سیلاب دوباره بیا په پښتونخوا راشي، هسې نه سیلاب دوباره بیا په پښتونخوا راشي، بیا به راسوری شي د اسمان خبرې مه کوئ. او مخکې شعر دی وایي نه راځي د امن سیلۍ دې وطن ته نه راځي، نه راځي د امن سیلۍ دې وطن ته نه راځي، سوځي چینارونه د افغان خبرې مه کوئ. او مقصد وایي وای شباب یو چغه شئ یو موټی شئ یوه ناره، وای شباب یو چغه شئ یو موټی شئ یوه ناره، ټول قوم ته نظر وکړئ د ځان خبرې مه کوئ.